غني چې تاسو ذمہواری یا د هغه ډرامانګارو ذمہواری نه جوړیږي چې دغه خلک منی کی چې ډرامې هغه حد ته رسیدلې دي چې په کور کې خلک د خپل غړو یا خپل خلکو سره نشي کتای. ډرامانګار خو هم دغه خلک دي کوم چې د ډرامه چې کوم دا د اعظم صاحب ده او د اعظم صاحب د ډرامه دا د دې دور دغه خلک د دې دور اخیری خلک. خاملګرو سلام، ډیر مینه او احترام. دا وخت موږ سره د ادب د نړۍ ډیر یو ځلنده استوره او معلوم شخصیت اسیر منګل صاحب ولاړ دی. څه پوښتنې دي کوو ټول خو خبرونه کې تاسو ته هر کله هم ستړي مشئ. منګل صاحب دغه راته ووایي چې د ډرامې نن د ډرامې خبرونه جوړ شوی دی. تاسو راته دغه ووایي چې په ټولنه کې د ډرامې او د خبرونو یا د دې ډېر اهم کردار وي. موږ که ګورو نو د ډرامې دې حد ته رسېدلي دي چې د کور د غړو یا د ماشومانو ښځو او زنانو سره یې نشي کتلی. ډرامه او فلم چې کله دې حد ته ورسي نو څه فکر لرئ؟ دا د یو ټولنې زوال نتیجه نه؟ دا بیخي ستا خبره صحیح ده چې ډرامه په ژوند کې ډېر اهم رول پلی کوي. دا موږ چې نن کومه ډرامه پیش کوو امتحان دا یو مثبت سوچ مطلب ده چې طالب علمانو دپاره یو مثبت سوچ به ورکوي. نیاز ادبي سنګر زموږ دا موټو دی چې دا کم خبرې تا وکړي چې زموږ د معاشره بلکې د ډرامه زوال طرف ته روانه ده او دا فلم کې څه وړاندې کیږي او په ډرامه کې څه وړاندې کیږي. یقینا چې دا د نوي کول دپاره زهر قاتل دی. خو مونږ زموږ دا کوشش وي چې مونږ په ډرامه کې هغه شی پیش کړو چې هغه د پښتون صحیح تصویر پیش کړي، زما د ثقافت، زما د روایت، زما د قدرونو چې کوم هغه صحیح دغه اوس د مونږ چې کوم نن ډرامه پیش کوو امتحان دا ډاکټر اعظم محمد اعظم یو 1.4 کاله مخکې لیکلي. خو هغه اوس هم چې کوم دی تا ته به هغه پښتني کلچر، پښتني روایات، پښتني قدرونه به تا ته ښیي. دغسې نور البشر نوید دی، دغسې فرید الله شاه حساس زموږ نور ډرامه لیکونکي دي، ډاکټر همایون هما. هغې مطلب دا چې هغې کوم څه پیش کړي دي که نه هغه صحیح. که تاسو وګورئ زموږ د پی ټي وي ډرامې وګورئ، زړې ډرامې، خو دا نن چې کم رجحان دی یقینا چې دا ډېر خطرناک دی او دې دپاره ډرامهنګارو له پکار دی چې د دې حوصله شکنۍ دپاره هغوی یو داسې لای عمل اختیار کړي چې د پښتون پول چې په کومه لار هغوی اچوي چې بیا هماغه چې د پښتون کوم صحیح پکچر دی داسې ډرامې پیش کړلی شي، داسې لیکونه وکړی شي چې د پښتون صحیح پکچر، صحیح تصویر مونږ نړۍ ته وښیو. دا ډېره خوندوره خبره ده. خو زه راځمه دلته د ټولنې یا د تاسو هم رسېدلی غږ یې که نه، خلک موري او ډېر مینوال هم دي. دلته ستاسو ذمواري تاسو څه ګڼئ؟ دا څه روان دي او نن سبا ډېر په تیزۍ باندې روان دي، ستاسو ذمواري څنګه ده؟ بالکل دا د یو لیکوال ذمواري ده په دې چې یو ډرامه کې هغه یو فحش مکالمې ولیکي نو هغه څوک نشي کتی په خپل فیملي سره، خپل کورنۍ سره، په هغې کې لیکوال انوال دی. خو چې دا کم لیکوال انوال دی ګوره ستاسو دغه تعلق جرنالیزم سره دی که نه، په دې کې یو څانګه د یلو جرنالیزم هم ده. نو دغسې په ادب کې هم دغسې خلک دي چې هغې ته مونږ ادیب نه وایو، نه هغه لیکوالان دي بلکې هغه بس هغه معمولي شهرت دپاره دا نه ګوري چې یاره دا زه څه کومه دې سره یو نوی پول تباه کېږي، یو نسل خرابېږي، زما د قوم، زما د خاورې هغه کم تصویر دی هغه خرابېږي، دا نه ګوري. او دې مخنیوی تاسو څه ګڼئ څوک به کوي؟ بس دې مخنیوی خو یو پکار دی چې دې دپاره کم سنسر بورډ دی، هغه اهم رول پلی کولی شي. په دې چې ما سره خو اختیار نشته، اختیار سنسر بورډ سره دی چې هغه ول په سوشل میډیا باندې کومه ډرامه راځي یا په پی ټي وي هغه خو هغې سنسر خو کېږي. خو چې کوم نور د پرایویټ ادارې دي چې هغې د آډینس ته څه ورکول غواړي هغې مخنیوی همدا سنسر بورډ یې کولی شي چې دې طرف ته حکومت لږه توجه وکړي چې دا کم څه پیش کېږي، کم غلط ریمارکس، کم نیګیټیو سینس ډیولپ کوي چې هغه ونه کړي. ډېره زیاته مننه وخت راکولو، خوشحاله اوسئ. ملګرو دا و را سره اسیر منګل صاحب پراید اف پرفارمنس ایوارډ ته نامینیټ شوی دی، انتخاب یې شوی دی. نو د دې خلکو انتخاب ډېر په اعلی معیار باندې کېږي. ښه ملګرو دا را سره ګلزار جلال صاحب موجود دی. راځو د ټولو خپرونه کې ته هر کله هم ستړي مشئ. سردار راته ووایه چې که موږ د ډرامو خبره وکړو، ډرامې هغه حد ته رسېدلي دي چې په کور کې خلک د خپلو غړو یا خپلو خلکو سره نشي کتی. دا لړۍ کې داسې دوامدارې نو څه ګڼئ چې دا د پښتنو د ټولنې دپاره یو ډېر د زیان خبره نه ده؟ وره یو خو دې ډرامه چې ده نو د ادب
او د کلچر او د یو کمیونټي د یو سوسایټي د یو قوم د هغوی ریفلیکشن دی، د هغوی جون جواک دی. دویمه چې ده نو هغه چې تاسو کومه خبره کوئ نو هغه کمرشل، هغه د پیسو ټکو دپاره ده. نو دا هم یو حقیقت دی چې یاره بغیر د پیسو نه هېڅ هم نه کېږي. خو دا چې کوم خپل ویلیوز یا خپل اقدار که فرض که د هغې په تاوان باندې یا د هغې په سر باندې موږ یو څیزونه یا څه کار کوو نو هغه د تاوان کاري. په دې هکله باندې موږ چې کومه نیازه د بیسنګر دا ډراما امتحان د ډاکټر اعظم دا لومبی قدم دی. موږ به مخکې هم ځو، موږ به مخکې هم کار کوو او که فرض کا دا خلکو خوښه کړله نو بیا زموږ پروګرام دی چې انشاءالله په نشترحال کې او په دې خیبر پښتونخوا کې د ډرامې د راژوندي کولو لپاره او د دې د دوباره چې کوم زموږ دې سره تړلي خلک دي چې د هغوی خپل اواز خلکو ته ورسي، دا د هغې دپاره یو قدم دی. صحیح. بله دا خبره که دلته ډېره غټو چوکو باندې ناست خلک دي، تاسو د هغې نه څه ګڼئ چې دا د هغې غټه ذمهواري نه جوړېږي چې دغه شانې خلکو مخنیوی وکړي؟ څنګه چې موږ دا د دغه ټولنې عکاسي، نو که دا ټولنې عکاسي په دغه مخ باندې روانوي نو زما په خیال چې یو بل څه ترې جوړېدی شي، نو هغه خلک خپله ذمهواري نه ترسره کوي. څه فکر لرئ؟ داسې چل دی چې تر څو پورې د ذمهوارۍ خبره ده نو چې کله عوامو کې یو بیداري راشي، هغوی یو کار شروع کړي نو دغه غټ خلک چې دي یا دغه کوم مشران چې دي نو خامخا به هغوی دا کار هغوی به بیا پکې والي، حساب هم پکې واخلي او هغوی به پکې انټرسټ واخلي. خبره دا ده چې پښتو کې یو متل دی که نه وایي چې ماشوم وژاړي نو مور له پی ورکړي. نو چې موږ دا کار شروع کړو زموږ چې کوم پوهان دي، کوم لیکوال دي، کوم اداکاران دي، نو خامخا د دغه خلکو د مشرانو ملګرتیا به هم موږ وګټو. که خیر صحیح. ډېره زیاته مننه وخت راکړو. وخت موږ سره د پښتونخوا ډېر یو خوندور او پیاوړی غږ فیاض خشکي صاحب ولاړ دی پروګرام کې خپرونه کوي ته هر کله مستنیم دي. څه فکر لري د پښتو ډرامې او فلمونو کوم خبرو کو نو هغه دې حد ته رسېدلي دي چې هغه د ماشومانو یا د کور د وګړو غړو سره اورېدونه دي نو د مشرانو څه کار او زیار دی په دې کې؟ په کار خدا د هغې لیکونکي دي نو چې نو داسې ده که نه چې لکه پښتو د نصاب نه ختمه شوه نو تاسو بیا څه فکر لرئ چې لکه دې کې به څنګه نوی کار پیدا شي؟ پښتو د نصاب نه ختمه شوه، زما چې کوم کل دی نن ځوان او دا 20-22 سال هغه نه پښتو لیکلی شي، نه ویلی شي، نه لوستلی شي، نو دا به څنګه چل کېږي؟ مخکې به څنګه چل؟ ډرامه‌نګار خو همدغه خلک دي کوم چې دغه ډرامه چې کومه ده اوس دا د اعظم صاحب ده او د اعظم صاحب دا ډرامه دا د دې دور دغه خلک د دې دور اخري خلک وو او زما په خیال چې که دا حالت داسې رواني نو موږ به هم د دې دور اخري خلک شو، بیا به موږ پس بالکل څه نه. نن موده وړاندې همدا سټیج ډرامې به هم وې دلته په هر یو حال کې، په هر یو کمیونټي کې صحیح که نه. خو دا تیر چې کوم حالات په پښتونخوا باندې تیر شو نو په هغې کې دا نن چې کوم کار دی دا داسې ده لکه چې په سورنور کې چې کوم دی د باران ساس کې وشي. نو بس موږ خو دې لپاره ډېر ښه نظر لرو او موږ چې داسې شغلونه دې نور څه واشي په هر ځای کې. پښتنو ته څه پیغام ورکوئ؟ پیغام دا ورکوم چې خپلې ژبې سره مینه وکړئ، د خپلې ژبې قدر وکړئ، خپله ژبه زده کړئ، لوستل د دې حروف تهجي دا ستاسو د الوتو ځای دی، دې ځای نه به الوځئ. ډېره زیاته مننه وخت